د عبدالله او پمپیو غوښتنې د ولسمشر غني نه صدارتي سیستم د والیانو خود مختاره کول، نو ولسوالۍ په مرکزي او شمالي افغانستان کې ولایتونو ته لوړول، د 50 سلنه حکومت برخه په دې شرط د صدر اعظم او وزیرانو د عبدالله د ټیم د تقرر او لرې کولو صلاحیت رئیس جمهور نه لري. په اقتصادي برخه کې انتصابي سناتوران او په یوه خبره په هر څه کې 50 سلنه واک. دوهمه طرحه د ټاکنو د نتایجو لغوه کول، د پخوا په څیر زه اجرا رئیس او غني ولسمشر، په دې شرط په ټولو امورو کې به 50 سلنه صلاحیتونه او برخه وي. د طالبانو سره په خبرو کې شپږ ټیمه په مساوي توګه ګډون کوي. د ولسمشر غني ټیم، د حزب وحدت خلیلي او محقق ټیم، د حامد کرزي ټیم، د حزب اسلامي ټیم، د ترک کتبارانو ټیم، د دوستم تر رهبرۍ لاندې د جمعیت ټیم. زموږ با جرأت ولسمشر غني ځواب، نه صدارت منم او نه اجرا ریاست. د ولسمشر واکونه د چا سره نه ویشم، دا خو د کرزي دوره نه ده چې هر څه د دوی په خوښه کېدل. طالبان سره په خبرو کې د ټولو احزابو او ټیمونو استازي منم، خو ټیم به د یو واحد مرکز تر چتر لاندې مخ ته ځي چې دولت دی. د همغږۍ لپاره د یادو ټیمونو او نورو اقشارو نه یو شورا جوړه شي، خو رهبري به یې موږ کوو. ملګرو په دې حساس حالت کې د ولسمشر غني ننګ او ملاتړ وکړئ. ویډیو شیر کړئ تر څو نور افغانان هم له دې بدمرغۍ فاجعې څخه خبر شي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.